یم مزدور کار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي ډکه بازار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي دا زړه مې غواړي درمان صاحب دا شیونه زما خوښ دي دا په شریکه وو یاد دی راته او زما خوښ دي ډېر زیات صحیح دی یم مزدور کار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي ډکه بازار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي پروردګار څوک سوالګر راته مو دروا پروردګار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي دا زړه مې غواړي چې د سرو سره دې وتلمه خو خپله یاره زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي او اخرنۍ ورځې د میاشتې او ستا ماتې چشمې وبخه پلاره زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي سلامونه خوږو ستړي مه شئ جاوید شاه درمان یمه او عجز مې بیا را ایثار کړی دی کار نه مې وباسلی دی دوکان نه مې را پاسولی دی ما دا دوکانداري بهر ځای کېږي خو دا د خپرونو دغه لږ وخت چې وکړو ملګري بیا غوښتنه هم کوي او 400 والو زموږ په تمه ناست دي نو چې زموږ همدغه شانتې ده بلکل همدغه شانتې ده ستا مثال اوس هغه د بیرې د بوټي دی که نه ته پکې بره ناست چې ته ولې سڼ ورکړې لاندې به ته هغوی ته بیرې را پرېږدې یو کار زه دام کوم که نه زما زه ډېر څه غواړم چې زه د خپله ویډیو کې وکړم خو زه یې دې د وجې نه کوم که نه چې دا په ټیک ټاک کې چې کوم دا ټایپسټ دي که نه نو زه یې دې د وجې لیکلم نه کوم په خپله ویډیو باندې زه وایم چې پرېږده دوی ته دا دغه کار اساني لغونتی کې چې دغه ویډیوګانې دوی په خپل طرز جوړ کړي خو دغه ملګرو ته یو ګیله لرم عاجزه چې زما د یوټیوب چینل هم دی خیر د کله کله پکې هغه منشن کوی یم او یا زمونږ دغه د ټیک ټاک اکاونټ دی ټایپسټ ټولو ته مې خواست دی لکه زه دا قدغن په تاسو ږدم نه چې خامخا یو کوي زه هسې لکه یو سوالیه غونته کې تاسو ته وایم چې خیر د زمونږ دا ټیک ټاک او دا اساس خو زه ځکه پرېږدم که نه چې د دې یو طریقه کار شته لکه که نه دا ملګري دې ساز لرکولی شي لیکل پې زه ځکه نه کوم چې د دغې طریقه کار نشته نو بیا ویډیو خرابېږي زه یې دې د وجې نه په لیکل نه کوم په ویډیو باندې دا صرف زه یم چې لیکل به هم تیل لري که یو ورځ ما یو ځای کې ویډیو کړې وه بیا چې مې وکته دوه کسانو پکې ما یوازې کړې وه چاله انورخیال خو پېژنې که نه هغه دوه دا د مشر ورور دی که کشر دی دا زما همزولی دی خو دې ما نه قد کې لږ کم دی هغې باندې خلکو کمنټسونه کړي نو تا موږ سره خو زما خبرې کېږي هغې خو ما ته چېرته داسې نه دي ویلي چې زما دوه زامن دي داسې ده چې هغې باندې یو ملګري کمنټس کړی وي زه مې پلار ته وایم چې ما چې تا سترګو ډاکټر ته وښیم یا چې ته ټیک ټاک یو کس پې کمنټس کړی او چې ما ته خلکو وایي چې چرس مسته بیا به تار څه دوه ښکاري خو یقین وکړه که ما ته دا پته و چې دا به داسې تیاري کړي زه خپله هم حیران یم زه یاره شپه ګورم او ما نه ملګري پوښتنه کوي دا څه لوبه ده نه ته چې هغه ورځ د دغه نه رالې بیا پېښور نه واپس نه بې سوي ده ته ما خو هغې ته ویلي و چې نو بس ما ته وویل وي درمان سر ته وي دوا کوه نو د خو نن سبا مسله دا هم ده که نه چې زیاتتر یې ماسخوتن نه پرېږدي خو که دی ورته بیا ووایي چې زه درمان سره یم نو بیا زه سناسن مطلب ګزاره کوي ډېره ګزاره کېږي او یوازې درمان لکه ستا سره خو خبرې هم کېږي خو نور زموږ داسې ملګري دي چې ټول پېژني که نه زموږ شاعران ملګري داسې چې موبایلو کې خو ټول راځي نو زه چې اکثر چې د ټیک ټاک کوم هغه ویډیو څنګه اړوم نو لور مې وایي هغه درمان کاکا دی پکې درمان کاکا دی ښه عاجز څه دې نوي لیکلي دي یو کلام خو ووایه سر کې که نه مړه بیا نور ګپ لګوو ښه دغه شعرونه وایم درمان صاحب چې پیون پیون لنډې اوږدې سورې سورې جامې دا رنګ ډېر ښه لګي په زړه باندې که نه پیون پیون لنډې اوږدې سورې سورې جامې مونږ ته مور ټول عمر اغوستې پردی جامې او ځکه خو خدای نه راکوي د خوشحالۍ جامې مونږ ځان له هر ورځ ګنډو د بنیتۍ جامې ځکه خو خدای نه راکوي د خوشحالۍ جامې مونږ ځان له هر ورځ ګنډو د بنیتۍ جامې او شکر دی خدایه چې جوګه دې کړم د هر محفل شکر دی خدایه چې دې راکړې د سیالۍ جامې شکر دی خدایه چې جوګه دې کړم د هر محفل شکر دی خدایه چې دې راکړې د سیالۍ جامې څوک غصو ته یې تیار نه دي یریږي پکې څومره بدنامې کړه دې خلکو د یارۍ جامې بلکل یار حقیقت دی څوک غصو ته یې تیار نه دي یریږي پکې څومره بدنامې کړه دې خلکو د یارۍ جامې چې د غریب سپینې جامې برداشت کولی نه شي
خدای دې په غاړه زړې مه کړه د خانې او جامې کنه یار او د چا چې وسوي نو عجز سره ملګري دي شي راځئ چې وویشو په خلکو د یخنۍ جامې ډېر ښه دی یار ډېره مننه د رحمان صاحب عزیزه او تا خو دکان هم رابدل که جوړ که نه او د نوې ځای ته لوکیشن دی جدا که بل که که نه او بس اوس ډېر پډاګه شو بس دغه کم ځای دی پېښور نه که څوک راځي نو دغه یوبیل بینک ته مخامخ عمر فارمیسي ده هغوی سره خوا کې لاره کو شوې ده او نږدې دوکان دی د هغې شاته عمر فارمیسي نه شاته دی او د ګاډي د درولو ځای هم دی پارکینګ دغه مسله به هم نه سره همدغه شانتې جي بلکله ښه دا بل څوک دی ده ما یې کو بیا ته د کور نه رېږ نه نه بل څوک دی ښه اچونی خبره راته وکړه که نه څنګه وه هغه چې زه په کومه شپه باندې ناوخته لاړ شو نو ما ته بس ما نه بیل شه چې زما خبره نه مني وایي ما نه بیل شه ها چې ته لکه مور مې راته ووایي او نو په دویمه درېیمه شپه خو یو پروګرام داسې چې مونږ شپې د کابل د تخبایي نه چې مونږ رالو شپې 12 بجې وي او نو هغه مخکې شپو کې غالبا چې دوکان مې یا چولو یا نو خو لکه چې کور ته رالم نو ما چې دا څنګه چلې برنډه سپینه وه چونه یې اچولې هغې کې چونه اچولې وه که نه نو موږ درې وروڼه وي داسې په یو ځای کمرې دي او مور کمره مخامخ ته موږ درې وروڼو ته مخامخ ته که نه نو هغه چونه چې ما وکته نو ما یې دا ولې نو هرور مې راته ویې کشر وي دا مې ته مور وي چونه اچولې تا ته یې ځای بیل کړی دی چې ته جدا شوې نو چې ما برنډې ته وکتل نو غوړ څه شپږمه حصې راته بیله کړې وه لکه درې کمرې نو ما ورته مور راشه چې نه بس ته خو ما بیل کړې ما چې بیل کړی خو د یم خو دا چونه خو وکته خو ما ته لږ اچولې ده ما زما دومره ځای خو نه کېږي زما خو ډېر ځای کېږي نو بیا په ټوکو ټقالو کې هغه چونې لملتې متې ورکړی مورانه که نه هغه ورځ ممتاز لالا یو ویډیو ورکړې وه د چنچڼو دوه چنچڼې وي که نه یو چنچڼ وي یو چنچڼه وي انا چنچڼه په هغې چنچڼ باندې سمه د پاسه سورېږي که نه ورته بیا لکه غصه پې کوي که نه ممتاز لالا ورته بله لیکلي دي وایي دا شاعر دی مشاعرې راتلو ناوخته کور ته راغلی دې په دې کله باندې دغه وایي ظفرخان ظفر وایي که نه وایي بېګا د شپې کور ته ناوخته رالم هایکو دا وایي خو هایکوګانې ډېره ښکلې دي وایي بېګا د شپې کور ته ناوخته رالم ښځه مې وایي تشې زانګوله جوټې مه ورکوه ماشوم خو دا دی باره ما سره دی دا حال یې ښه تاسو مشاعرو پسې خوندونه ترې اخلئ خو نور مسلې داسې بیا څه انتخاب ووایه راته که نه عاجزه انتخاب به د چا و یاره د چا شعرونه زما خو ډېر په دې ذهن کې ګرځي راګرځي رحمت الله درد صاحب شعر خو راته نه دي یاد سوی ته راته وایې بیا ماته یادېږي ماته خو نه دي یاد دومره چې ماته یاد وي خو ګران بابا وایي زما د زړه په کور دی ور نه لګي چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي او هغه دهقان یم که د لوږې مرمه په یو حالت کې مې هم شر نه لګي د وی موی نه خورې شعر دی وران کې لاس پیلاو که شعر دی دغه که زما په یو حال کې هم شر نه لګي دا ته هم دوی خوره نو ته یې نه خورې خورم خو یاره څوک اوس دوایي هم دغه نه کوي هغه دهقان یم که د لوږې مرمه خو بې د ګلو مې بل کار نه لګي ښه دغه خو بیا د بل شعر مصره ده که نه نور څنګه دی دا زموږ کلي یو کس و هغه ته مې د صابر صاحب دا شعرونه څومره ښه دي چې ښه لګي خواږه لګي ستا کاته په زړه لګي ته او په رښتیا مینه دا دروغ مې نه لګي نو ما ته څه وایي ستا شانتې و که نه وایي دې کې دا بل شعر څومره ښکلی چې ما ډوبېدو ته د رنګونو په دریاب پرېږده ځان نه غزل پوره کړه وه زما د زړه په کور دی ور نه لګي چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي او هغه دهقان یم که د لوږې مرمه بغیر د ګلو مې بل کر نه لګي او که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم ما په یو حالت کې شر نه لګي او ستا د وادې د ونې سوري ته ناست غرمه د هجر د خونور نه لګي ډېر ښه یا دا د ګران بابا چې تا پسې مې شو د سترګو تور وبه خدای دې که ظالمه د زړه زور وبه او ستا په اننګو خورې ورې خولې څرنګه یو ځای شو دلته اور وبه او ستا کوڅه کې مړ شو ګران د تندې نه هر یو ښکلي ورکړې کور په کور وبه ډېر ښکلي شعرونه دي د ګران په ځمکه باندې هم ولاړ یو شعر ووایه د ګران بابا چې زما مینه ستا په کار نه راځي ما له جانانه بله لار نه راځي او د لیونو هوښیاري هم ومنې په دشتو ګرځي خو په ښار نه راځي او ګران د زړګي زخم په څو ګنډي چې په لاس د زلفو تار نه راځي دې کې یو شعر دام دی که نه وایي چې بل کار نه راځي که څه داسې د پند د هر هنر مو زده نه کړلو د دغې ګټې کاروبار نه راځي دغه شعرونه ډېر زیات ښه دي د ګران بابا
او راهي صاحب وایي که نه چې د لاس ګړی خرڅوم حبیب الله راهي زموږ د کلي دی موږ سره خپرونه هم کړې او بله به کو تیار کړی مې دی صحیح ده ټیک ده چې د لاس ګړی خرڅوم د خپو سپلی خرڅوم ځان له قلم اخلمه د خولې نوړی خرڅوم ستا خنداګانو له به خپل سلګۍ خرڅوم ته لوبټه سنبال که زه مې شړی خرڅوم زه دې دولږې مړ شم چې ستا والی خرڅوم ډېر ښه دی د یو کلام بل انتخاب ووایه بس چې دار چا که خپل وایي خپل ووایه دغه شعرونه درمان صاحب چې د پښتنې مینې اظهار ته مې زړه چرته کېږي تمه مې خوښه ده تلوار ته مې زړه چرته کېږي او هغه په کاڼو ده ولاړه ما په کاڼو ولي ما سره ګل دی خو ګزار ته مې زړه چرته کېږي او بچیه تا چې رانه څه غوښتې دي یاد دي راته خو مزدوري نشته بازار ته مې زړه چرته کېږي ډېره مننه درمان صاحب ډېره مننه ستاسو هم مننه نګانو زه بس بند که